د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې خبري ناسته کې د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د دولتي کارکوونکو او ادارو څخه د هیوادوالو شکایتونو ته د رسیدو اړوند یوه قانون له توشیح خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا قانون چې 2 فصل او 23 مادې لري د هغه پر بنسټ له دولتي کارکوونکو او ادارو څخه د هیوادوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدنه وشي. چې دا په 2 فصلو کې او په 23 مادو کې تصنیف شوی دی. ان شاء الله تعالی د دغه قانون د رویه به د ټولو مسلمانانو مظلومانو شکایتونه په آزاد فضا کې بې له عنف بې له پر چا باندې تشدد اورو. که پرته له شکایت څخه معلومه شي چې د امارتي ادارو لخوا د خلکو حقونه طلب شوي دي، وزارت دې په مستقیم ډول د موضوع د بشپړ راپور اړوند ادارې او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه محترم مقام ته وړاندې کړي. د دې وزارت مرستیال همداشان شمیرنه ورکوي چې په تیر یو کال کې له بیلابیلو برخو لکه حقوقي، جنایي او پوځي برخو کې 1200 شکایتونه په دې وزارت کې په ثبت رسیدلي چې د تیرو په پرتله کموالی ښیي. الحمدلله چې ولس او حکومت سره پوه سو، په خوی او بی باندې سره بلد سو، د شکایتو کچه په کابل کې راکښته سو 1900 شکایتو ته راورسېدو. همدارنګه په ټولو ولایتو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي ټینګار کوي چې شکایتونو ته د رسیدو قانون توشیح د خلکو حکومت ترمنځ واټن لري او په ټولنه کې به عدالت رامنځته کړي.